ګلالۍ زده کوونکو د کانوا درسونو لړۍ ته ښه راغلاست. زه عبدالغني مستغني ستاسې ښوونکی او مرستندوی په دغه کورس کې غواړم په دغه لوست کې تاسو سره په دغو موضوعاتو باندې خبرې وکړم. له ما سره اوسئ او تر پایه مو ملتیا وکړئ. ګلالۍ زده کوونکو لکه څنګه چې مو په لومړۍ کې وویلې په دغه لوست کې غواړم تاسو سره په دغو موضوعاتو باندې خبرې وکړم. د هر سره مخکې اوس راځو کانوا ته. تاسو کولی شئ کانوا سافټویر وکاروئ یا دا چې کانوا له ویب سایټ څخه وضع کړئ. کانوا سافټویر هم شته دی، دا د کانوا سافټویر دی یا هم د کانوا له ویب سایټ څخه وضع کړئ. زه غواړم کانوا له خپل ویب سایټ څخه وضع کړم. canva.com ته راغلم. له هغې وروسته دلته زه غواړم په دغه لوست کې په دغو موضوعاتو باندې تاسو سره خبرې وکړم. دریم لوست دی. لومړی دا چې ډیزاین ته ویډیو اپلوډ کول، ټوټه کول، کار پرې کول، سرخول یا قالب کې ځای پر ځای کول، په دغو موضوعاتو باندې خبرې کوم. د دې کار لپاره زه راځم. که چېرته تاسو غواړئ یو ویډیو ډیزاین ته پورته کړئ، ډیزاین ته راولئ، د هغې کار لپاره څه شی تاسو کاروئ؟ راځئ دلته به یو ټمپلیټ واخلئ یا به اندازه ورڅخه واخلئ. کولی شئ کسټوم ډیزاین څخه اندازه ورته وټاکئ چې تاسو خپل ویډیو لپاره څومره اندازه غواړئ، یا دا چې سمدلاسه دلته راځئ او فیسبوک اندازه اخلئ. خو زه راځم دلته د بیلګې په توګه کسټوم ډیزاین باندې کلیک کوم تر څو یو د خپلې خوښې وړ اندازه واخلم. راځم دلته لیکم 800 پر 800. له هغې وروسته واحد به ورته ټاکې، پکسل ټاکې، میلیمتر یا سانتیمتر. زه غواړم چې پکسل وټاکل شي ځکه عادتا یا نورمالا خلک پکسل کاروي. زه هم پکسل کریټ نیو ډیزاین باندې کلیک کوم. فرض کړئ چې دغه زما ډیزاین دی. نو دغه ډیزاین ته څنګه کولی شئ څه شی اپلوډ کړئ؟ ویډیو ورته اپلوډ کړئ. ویډیو باندې کار وکړئ، ټوټه یې کړئ، ویې سرخوئ یا قالب کې ځای پر ځای کړئ. د دې کار لپاره نو تاسې اپلوډ څخه ګټه اخلئ. اپلوډ برخې ته بلته راځئ. اپلوډ برخه، له اپلوډ برخې وروسته خامخا به تاسې دلته خپله ویډیو اپلوډ کړې وي. که چېرته اپلوډ کړې مه وي راخیستلی شئ. که نه غواړئ چې نوی ویډیو د سر اپلوډ کړئ، اپلوډ فایل باندې کلیک کړئ. له هغې وروسته تاسې ویډیو ځای به ورته وټاکئ. ستاسې ویډیو کوم فولډر کې ده، خو زه یم چې ډاونلوډ کې درته راسه. له ډاونلوډ وروسته خپله ویډیو ځای به ورته وټاکئ. ستا ویډیو چېرته ده؟ له ویډیو ټاکلو وروسته به تاسې وکولی شئ مثلا زه دلته راځم دغه ویډیو ورته ټاکم. له هغې وروسته اوپن باندې کلیک کوم. هر وخت چې ما اوپن باندې کلیک هلته تاسې وګورئ اپلوډېږي. هر وخت چې دغه ځای ډک څه د اوبو څخه دا په دې معنی شته چې تاسې ویډیو په بشپړه توګه اپلوډ برخې ته اپلوډ شوه. دا د قدرمندو زموږ ویډیو اپلوډ شوه. ویډیو برخې ته به راسئ. له هغې وروسته په دې باندې چې کلیک کوئ ستاسې ډیزاین ته به هغه ویډیو راسئ. ویډیو باندې کار کول مثلا که غواړئ چې ټوټه یې کړئ، د بیلګې په توګه دغه اوسنۍ زما ویډیو چې ده دغه ځایونه اضافه دي، تور ځایونه اضافه. زه غواړم دا ټوټه کړم. ټوټه کولو لپاره ویډیو باندې به کلیک کړئ. له هغې وروسته هلته دي په نوم د کرپ باندې به کلیک کړئ. کرپ وروسته تاسې کولی شئ ویډیو داسې ونیسئ، شونګ داسې راښکته کړئ د کرپ. سمه ده. خو زه غواړم داسې هم کرپ کولی شئ. یا دا چې په ویډیو باندې کلیک کوئ، له هغې وروسته دلته یو اپشن دی په نوم د ده. که چېرته دا نه ښکاره کېږي نو تاسې باید زوم یې کړئ. دا دی ما زوم کړل. له زوم وروسته دلته یو اپشن دی داسې راسئ ښکته راسئ. دا دی. نو تاسې کولی شئ بېلابېلو طریقو باندې کرپ وکوئ، یا دا چې هغسې یا داسې. ورپسې برخه چې دی ټوټه کول. که چېرته غواړئ دغه ویډیو ټوټه کړئ یعنې دوه ځایه کړئ، له هغې وروسته تاسې کولی شئ دلته قیچي ده په نوم د ژوند ترمنځ دی. که چېرې ستاسې ژوند دلته را تاسو کولی شئ خپله ویډیو کراپ کړئ یعنې ټوټه یې کړئ. څومره برخه چې تاسو ته پکار ده هماغه برخه ورته وټاکئ. زه ورته وایم چې محترمه له دغې ثانیې څخه یعنې 42.2 ثانیو څخه د وروسته موږ ته هغه سیمدونه موږ ته کټ کېږي. له هغې وروسته کله چې دا ورته وټاکله په دلته اپشن کلیک کړئ، دلته همدونه برخه موږ ته کټ شوې ده. یا دا چې غواړئ دا وسرخوئ، د څرخېدو لپاره هم داسې
اپشن لري بېلابېلو څرخولو باندې تاسو کولی شئ بېلابېلو موقعیتونو کې دا ځای پر ځای کړئ یا یې وڅرخوئ هغه هم تاسو کولی شئ په دې اپشن باندې یا دا چې غواړئ دغه چیرې په یو قالب کې ځای پر ځای کړئ په یو کمپیوټر کې یو څه کې ځای پر ځای کړئ مثلا زه ورته غواړم بیکګراوند ورته وټاکمه داسې بیکګراوند ورته وټاکه دا د بیکګراوند څه له هغې وروسته غواړم دغه ویډیو په یو قالب کې ځای پر ځای کړم د دې کار لپاره ایلیمنټس ته ایلیمنټس برخې وروسته هلته به ورته ولیکئ فریم څه شی به ورته ولیکئ فریم له هغې وروسته هلته فریم راغی په دې باندې کلیک کړه کلیک کولو وروسته بېلابېله فریمونه موږ ته راځي تاسو د خپلې خوښې وړ فریم به ورته وټاکئ کوم ډول فریم تاسو ته به در لګېږي همغه فریم یا دا چې فریم داسې هم خوښولی سي یا دا چې دلته راځئ ورته لیکئ فریم کمپیوټر مثلا د کمپیوټر فریم موږ ته پکار دی انټر باندې کلیک کوئ د کمپیوټر فریمونه موږ ته راغلي دي بېلابېل کوم کمپیوټر فریم تاسو ته پکار دی مثلا زه ورته وایم چې دغه موږ ته پکار دی سمه ده دا به دلته کې ویډیو به شونګ ته راولئ دا به لږ غټه کړئ دا ده سمه ده له هغې وروسته ویډیو به راولئ دلته به ځای پر ځای کې دا ده نو تاسو وکولی شئ چې خپله ویډیو په فریم کې یا په قالب کې ځای پر ځای کړئ دا شي یا دا چې ځینې خلک خوښ لري چې په قالب کې ځای پر ځای کړي دغه ویډیو مثلا د نامزاد ویډیو وي یا داسې مثلا د هر چا ویډیو چې وي تاسو کولی شئ په قالب کې ځای پر ځای کړئ قالب ورته واخلئ مثلا قلبک ورته واخلئ یا دا چې هر ډول علامه چې تاسو خوښي هغه ورته واخلئ مثلا دا د قلبک سمه ده د قالبک وروسته تاسو کولی شئ ځای پر ځای کړئ بله مسله تاسو ویډیو دلته قالب کې ځای پر ځای کړې ده غواړئ دغه ویډیو بیرته دلته ځای پر ځای کړئ پښیمانه سئ په دې باندې کلیک کوئ له هغې وروسته دلته دې په نوم ده په دې باندې یعنې ویډیو تاسو بیرته خپل حالت ته راوستله بیرته به دا زه وړکۍ کومه دلته دا دې وړکۍ مې کړه اوس غواړم په قالبک کې ځای پر ځای کړم دا ده په قالبک کې ځای پر ځای شوه که نه شوه نو تاسو کولی شئ ویډیو په قالبک کې هم ځای پر ځای کړئ ورپسې خبره قدرمندو په دې برخه کې غواړم کانوا ته خپله ډیټا اپلوډ کول تاسو دا زده کړئ چې ویډیو باندې څنګه کار کوئ څنګه کله چې تاسو ډیزاینونه زده کړئ بیا په ډیزاینو برخې پوهیږئ چې دا څه لپاره دقیقاً پکارېږي تاسو کولی شئ دلته ښایسته ډیزاین ولرئ دا پکې ځای پر ځای کړئ ورپسې خبره کانوا ته ډیټا خپل اپلوډ کول کانوا ته تاسو کولی شئ د فولډر له لارې ډیټا اپلوډ کړئ دلته اپلوډ ته چې راسئ په اپلوډ باندې کلیک وکوئ یا چې درې شونګو باندې کلیک کړئ تاسو څه شی نه غواړئ چې ډیټا اپلوډ کړئ یعنې غواړئ چې فولډر اپلوډ کړئ ګوګل ډرایو نه دلته اپلوډ کړئ کوم ځای نه ستاسو ډیټا کوم ځای کې پراته ده چې غواړئ کانوا ته خپله ډیټا راولئ زه ورته غواړم چې محترمه نه په دغه فایل باندې زه کلیک کوم یو فایل دی مثلا دلته ما سره څه شی دا ویډیو ده یا مثلا ویډیو نه ده یو خالص یو بنر دی یو لوګو ده دغه لوګو ما سره د غواړم چې اپلوډ یې کړم اوکې باندې کلیک وکوئ دا موږ ته راغله دلته دا لوګو ده چې دلته راغله تاسو کولی شئ دغه لوګو مکمل بیکګراوند په توګه وټاکئ ریپلیس بیکګراوند وواخلئ دا بیکګراوند په توګه باندې وټاکل شو یا ځینې خلک خپله لوګو بیکګراوند په توګه باندې ټاکي خو ډېرې خیره کوي دلته خیره شوه که نه شوه کولی شئ خپله ډیټا پکې ځای پر ځای کړئ خپل ډیزاین پکې ولګوئ یا دا چې ځینې خلک وایي چې نه ما خو عکس اپلوډ کړو خو زه غواړم چې ویډیو هم اپلوډ کړم ویډیو لپاره همدا طریقه ده ویډیو به وټاکئ له هغې وروسته اوپن باندې کلیک کړئ هلته ویډیو اپلوډېږي دلته نه اوبه روانې دي کله چې دا اوبه بشپړې سوې په دې معنی سته چې ستاسو ویډیو اپلوډ شوه یا دا چې غواړئ چې نه موږ غواړو چې فولډر اپلوډ کړو په دې باندې کلیک وکوئ ستاسو فولډر چلته دی مکمل فولډر ته غواړئ چې اپلوډ کړئ مکمل فولډر باندې به کلیک کړئ دا دی فولډر ته وټاکل شو اپلوډ دلته تاسو وایي چې اجازه ورکړئ 10 فایلونه پکې دي مکمل فولډر چېرته راځي فولډرو برخې ته راځي دلته مکمل فولډر اپلوډ کړئ ډاکومنټس دلته راځي بیا زه راځم اپلوډ برخې ته له اپلوډ برخې وروسته چې دی دلته بله خبره دلته ده چې تاسو کولی شئ خپل ځان عملا همدا اوس ریکارډ وکوئ دلته یې اپلوډ کړئ مثلا زه همدا اوس ریکارډ باندې کلیک کومه دلته وګورئ زما خبرې همدا اوس ریکارډ کیږي او کله چې ریکارډ سي دلته بیرته راځي خو تاسو کیدای شي پوښتنه وکړئ چې استاد محترم دلته ولې ستاسې د اکاونټ عکس راغلی هغه دلته چې موږ دلته اپشن یې لرو
1 2 3 خو چې هر خبرې موږ وکړو دلته زما خبرې ریکارډ کیږي زه دا بیرته سټاپ کوم تر څو زه وکولی شم تاسو ته ویډیو راولم اوس خو تنها ایډیو راځي یعنې تنها غږ راځي له هغې وروسته دلته راځئ دلته تاسو چې وخت په دې اپشن باندې کلیک وکوئ دلته له هغې وروسته له تاسو ته اپشن راځي چې مثلا عکس پکې راسي که رانسیم دلته څه شی دی سیټینګ ته چې کله راغلی دلته ته ورته چې محترم زما کامره دې هم پکې راسي کومه کامره دلته څو کامرې زه لرمه فکر کوم چې دا کامره به صحیح راسي دلته تاسې غواړئ چې دا دی اوکې باندې وکړه فکر کوم ما کامره غلطه وټاکله له هغې وروسته په دغه کامره باندې به کلیک وکړم کامره فکر کوم بیا هم غلطه ما ټاکلې د کامرې ته به راسم په دغه کامره باندې به کلیک موږ تل درته وایي چې ستاسې کامره چې دی مصروفه ده په بل ځای کې مصروفه ده ځکه مصروفه ده چې همدا و چې تاسو سره زه خبرې کوم زما تصویر هم ریکارډ کیږي نو زما کامره هلته مصروفه ده نسي کولی هلته یې وکاروي که چیرې تاسې ریکارډ په حال کې نه اوسئ بل ځای کې کولی سئ هلته عملا خپل تصویر راولئ د یو برخه تشریح کوئ عملا ستاسې تصویر به هم ښکاره کیږي دا هم تاسې کولی سئ که زه وکولی سم د کامره دا مهال بنده کړم فکر کوم چې ریکارډ په برخه کې ما نسم کولی چې کامره بنده کړم یا داسې غواړئ چې مایک یا تاسې غواړئ چې مایک پکې راولئ که رانولئ کوم مایکونه چې تاسو سره دلته راځي کولی سئ خپل مایک ورته وټاکئ ټاکلو وروسته ستاسې خبرې هم په همغه ریکارډ کې راځي یا دا چې سکرین غواړئ خپل سکرین شیر کړئ کومه برخه غواړئ چې شیر کړئ همه برخه کولی سئ هلته هم شیر کړئ کله چې شیر یې کړئ هلته راځي او ریکارډ کیږي په اپلوډ برخې ته بیا راځي زه غواړم دې نه ووځم نو تاسې زده کړئ چې څنګه کولی سئ په کانوا کې خپله ډیټا اپلوډ کړئ یو طریقه خو دلته وه چې تاسې په ډیزاین کې اوسئ او خپله ډیټا اپلوډ کړئ بله طریقه دلته ده چې دلته به تاسې هوم ته راسئ مثلا د بیلګې په توګه تاسو یو عکس لرئ غواړئ د خپل د عکس اندازې په اندازه باندې یو ډیزاین رامنځته کړئ زما معنا دلته ده چې تاسو یو عکس لرئ خو تاسو نه پوهېږئ دغه عکس اندازه څومره ده نو تاسو غواړئ اپلوډ یې کړئ له اپلوډ وروسته په هغه باندې کار وکوئ دلته ګورئ اپلوډ چې اپلوډ باندې کلیک کړئ دغه اپشن اپلوډ دی له هغې وروسته اپلوډ فایل باندې به کلیک کوئ اپلوډ فولډر له هغې وروسته یو ډیزاین به ورته وټاکئ د بیلګې په توګه زه دغه ډیزاین ورته ټاکم اوپن دلته راغی دلته دوه اپشنې راځي یو چې دی یوز ان نیو ډیزاین په ډیزاین کې وکاروئ یا ده چې دغه عکس ایډیټ کړه تاسو چې هر غواړئ کولی سئ استفاده کړئ خو په هر حالت کې دا څه شی سوه دا چیرې زموږ په اپلوډ برخه کې اپلوډ سوه زه اوس ګورم اپلوډ برخې ته به راسي چېرته پروجیکټ ته له پروجیکټ وروسته دلته دي په نوم د اپلوډ برخه راځي دلته دی اپلوډ برخه اوس به وګورو چې هغه اپلوډ شوې ده که نه ده شوې ته وګورئ ټول شیان اپلوډ شوي دي تاسو کولی سئ بېلابېلې طریقې هم په دې برخه کې وکاروئ ورپسې عنوان شاته بکګراوند باندې کار کول که چېرته ته غواړئ یو بکګراوند باندې کار وکوې هم کولی سئ کار باندې وکوې ورپسې په فولډرو باندې خبرې کوم راځم همدغه خپل ډیزاین چې لږ مخکې موږ جوړ کړ بکګراوند باندې کار کوم اوس لپاره دغه ویډیو زه ډیلیټ کوم دا دې ډیلیټ مه کړل دا هم ډیلیټ کوم تاسو غواړئ چې دلته څه راولئ بکګراوند راولئ بکګراوند چې راوستلو لپاره چې دی بېلابېلې طریقې شته یا دا چې تاسو غواړئ تنها یو خالص رنګ بکګراوند راولئ د بیلګې په توګه زه غواړم شین ده نه اوسي څه ده اوسي ژړ ده اوسي یا مثلا سور ده اوسي یا مثلا بل رنګ حال ډول رنګ چې تاسو غواړئ راوستلی سئ بله طریقه دلته ده چې تاسو غواړئ یو عکس بکګراوند په توګه راولئ
الیمنټس ته به راستئ یا دا چې تاسې به په اپلوډ برخه کې خپل عکسونه لرئ هماغه عکس په اپلوډ برخه کې راولئ. زه غواړم الیمنټس برخې ته هلته لیکم بیکګراوند یا هر څه چې عکس تاسو غواړئ عکس ولیکئ. مثلا څه ډول بیکګراوند تاسو غواړئ بیکګراوند به ورته وټاکئ. له ټاکلو وروسته چیرې هلته به یې اپلوډ کړئ. د بېلګې په توګه زه غواړم دغه بیکګراوند همدا بیکګراوند مثلا زما خوښ څه کلیک وکوئ دلته راغی. لکه هر وخت چې دلته راغی په درې ټکو باندې به تاسو کلیک وکوئ دلته دې په نوم د ریپلیس بیکګراوند دلته بیکګراوند په توګه دا وټاکل څه. خو هغه شیونه چې مخکې دلته و مثلا لوګو ما دلته ځای پر ځای کړی هغه ورکه سوه ځکه ورکه سوه چې هغه هم په حیث د بیکګراوند و. اوس چې په حیث د بیکګراوند هغه ایسته کېږي دا ورباندې ځای پر ځای څه دلته یوازې دا بیکګراوند راغی. که چېرته زه بل بیکګراوند راولمه دلته مثلا دا عکس راولم اوس زما بیکګراوند شته دی خو دا هم شته دی. که چېرته زه دا په حیث د بیکګراوند وټاکم هغه ایسته کېږي دا راز دی. دې ته مو پام وي. یا دا چې تاسې غواړئ بل ډول عکسونه ورته وټاکئ مثلا نیچر مثلا دغه طبیعت غواړئ چې په حیث د بیکګراوند ورته وټاکئ. درې ټکو باندې به کلیک کړئ ریپلیس بیکګراوند دلته بیکګراوند راغی. بېلابېلې طریقې شته چې تاسې کولی شئ په حیث د بیکګراوند یې ورته وټاکئ. ورپسې خبره باندې چې خبرې کوم هغه فولډرو برخه باندې خبرې کومه. فولډر نه تاسې کولی شئ دلته هم وګورئ پروجیکټ ته راستئ. له پروجیکټ وروسته چیرې دلته دي په نوم د فولډرونه شته دی دلته فولډر بېلابېلې برخه ډیزاین فولډر ایمیج ویډیو. فولډر برخه کې تاسې کولی شئ نوی فولډر جوړ کړئ. مثلا زه غواړم فولډر جوړ کړم په نوم د کانوا کورنۍ دنده کانوا کورنۍ دندې په نوم باندې ما فولډر جوړ کوو. په این باندې کلیک کړو دلته کانوا کورنۍ دنده دلته شته. یا غواړئ بل فولډر جوړ کړئ. که چېرته غواړئ دغه فولډر نوم بدل کړئ درې کلیکو باندې کلیک وکوئ له هغې وروسته دلته دي په نوم د یعنې رینیم کولی شئ بدل یې کړئ بل نوم ورته وټاکئ. یا دا چې غواړئ دغه فولډر ستاره کړئ یا دا چې بل ځای کې ولېږدئ بل ځای ته یې ولېږدوئ یا دا چې شیر یې کړئ یا دا چې انتخاب یې کړئ یا دا چې بیخي ډیلیټ یې کړئ. زه هر یو باندې خبرې کوم. که چېرته غواړئ دا بل ځای ته انتقال کړئ په دې باندې به کلیک وکوئ ځای به ورته وټاکئ دا کوم ځای ته غواړئ چې هغه کې انتقال کړئ. مثلا زه غواړم دغې برخې ته عکسونو برخې ته انتقال کړم. عکسونو برخې ته به اوس راغلی وي د کانوا هغه فولډر و کانوا کورنۍ دنده یعنې کولی شئ فولډر موف باندې کلیک وکوئ یا هغه یا دا چې غواړئ چې پن یې کړئ مثلا دا موږ ته ډېر مهمه دی پن یې کړئ دا پن برخه کې ټول فولډرونه ښکته به راځي هغه موږ ته به راځي. یا دا چې غواړئ چې اون پن یې کړئ دلته. یا بیا هم دلته نورې اپشن دي په نوم سلیکټ آیټم دا د انتخاب شو. سمه ده دا بېرته تاسو کولی شئ داسې هم ورته وټاکئ دې باندې چې موس چې راولئ دلته راځي په نوم د سلیکټ. خو بیا هم اپشن یې لرې هم تاسو کولی شئ چې تاسو موبایل کې یاستئ نو ماوس بیا نه لرئ یا به درې کلیکو باندې کلیک کوئ. که چیرې تاسو په موبایل کې یاستئ نو بیا خو بیا ماوس نه لرئ نو تاسو باید په درې نقطو باندې کلیک وکوئ له کلیک وروسته سلیکټ آیټم باندې کلیک وکوئ. یا دا چې غواړئ چې محترم دغه بیخي دا فولډر له منځه وړمه ډیلیټ باندې کلیک وکوئ دلته راځي. سمه ده تاسو کولی شئ داسې هم فولډر یې جوړې کړئ. ورپسې خبره د خپلو خوښې شیان زیرمه کول فولډر کې ځای پر ځای کول. فولډر خو موږ جوړ کړو سمه ده بېلابېل فولډرونه موږ ډېر جوړ کړي دي خو یو څه موږ خوښ سو مثلا دغه ډیزاین ما جوړ کړو بیکګراوند مې ښایسته ورته وټاکه دا غواړم چې دا ذخیره سي یو ځانګړي فولډر کې ذخیره کړم. مثلا غواړم عکسونو کې ذخیره کړم. د دې کار لپاره راځو به دلته فایل ته له فایل وروسته هلته دي په نوم د سیټینګ له سیټینګ وروسته هلته دي په نوم د موف ټو فولډر. نه که چېرته دغه ډیزاین ستاسو خوښ سوی وي او غواړئ دغه ډیزاین تاسې ذخیره کړئ بل او تاسو ته ادرس معلوم وي په یو فولډر کې ځای پر ځای کړئ. د دې کار لپاره دا ډیزاین دی له هغې وروسته فایل ته به راځئ له فایل وروسته هلته دي په نوم د موف ټو فولډر یعنې فولډر کې ځای پر ځای کړئ. کوم فولډر کې ځای پر ځای کړئ؟ زه ورته وایم چې محترم عکسونو کې ځای پر ځای کړه موف ټو فولډر یعنې زما ډیزاین دلته زیرمه یا ذخیره څه. ورپسې خبره که چېرته تاسې غواړئ د خپلې خوښې شیان له نورو ځایونو څخه هلته راولئ زه راځم بیا هم هوم ته مثلا دلته چیرې زه غواړم چې پلټنه وکړم لوګو پلټنه وکړم ځینې لوګوګانې زما خوښېږي هلته زه غواړم فولډرو کې ځای پر ځای کړم. مثلا زه غواړم څه ولیکم لوګو
یا پوسټر. پوسټر چې مخه کو پوسټرونه موږ ته بیلابیل پوسټرونه راځي. مثلا د بیلګې په توګه دغه پوسټر زما خوښ سه. وخت چې دغه پوسټر ما خوښ سه په دې د درې نښانو باندې به کلیک وکوي. له هغې وروسته هلته دې په نوم د سټار یعنې دا ستاره کوي. دا ماته مهمه دی. زه غواړم ستاره یې کړم. سمه ده. تا پوسټر کلیک وکړو خو ته غواړې چې یو نمونه خوښه کړې. دا چې نمونه څنګه کارولی سي په هغه کې دا چې څنګه کولی سي په نمونه کې تغییرات راولئ په هغه د خپل د خوښې وړ وکاروئ. دا هغه درسونه دي چې په راتلونکي لوستونو کې په بشپړه توګه او په تشریحي ډول تاسو ته درښیم. خو د اوس لپاره زه غواړم د بیلګې په توګه تاسې پلټنه وکوله پوسټر بیلابیل پوسټرونه راغلل. ته وایې چې هو دا خو زما خوښ څه خو کیدای شي دې نه خوښ هم بل هم راسي. دا ستاره کړئ. له هغې وروسته هلته بل تاسې ستاره کوئ. دا مثلا دا ستاسې خوښ څه. سمه ده. دا دوه دانې د ستاره کړل. که چېرته غواړئ دا کې تغییرات راولئ خو کلیک ورباندې وکړئ یا په دې اپشن باندې کلیک کړئ. یا دا چې غواړئ چې سوي ګورئ ایس ورباندې کلیک کړئ سوي ګورئ. خو دا هغه شی دی چې کلیک باندې هم تاسو ته کولی سئ دا وکوئ. له هغې وروسته زه راځم دغه دوه شیونه چې ما ستاره کړي دا کوم ځای ته راغلي دي. ستاره شیونه کوم ځای ته راغلي دي. له هغې وروسته مثلا په دې باندې زه کلیک کوم. دلته زه یو نوی پیج اخلم. نوې پاڼه اخلم. وخت چې نوې پاڼه ما واخیستله زه غواړم چې همغه ستاره شوی ډیزاین دلته راولم. پروجیکټ ته به راسئ. له پروجیکټ وروسته دلته فولډر یې راځي. پروجیکټ له پروجیکټ وروسته هلته دي په نوم د سټار. سټار په دې معنی چې هغه شیونه چې موږ ستاره کړي دلته راغلي. وګورئ دا موږ ستاره کړی و که نه دا هم ستاره موږ کړی و. په دې معنی کلیک کړئ دلته راغی. سمه ده. نو خپل ستاره کړی شیونه کولی سئ دلته راولئ. مستقیما ستاسې د اندازې مطابق دلته راوسته. یا غواړئ فولډر کې ځای پر ځای کړئ. کولی سئ فولډرونو کې ځای پر ځای کړئ. ډیټا انتقال کړئ له یو فولډر څخه بل فولډر سره. ورپسې خبره که چېرته غواړئ یو څه ستاره کړې وي خو ستارې نه اوس ایسته کوئ یا یې په فولډر کې ځای پر ځای کوئ. زه راځم پروجیکټ ته. د پروجیکټ وروسته ستارو برخې ته راځم. مثلا دا موږ ستاره کړو دا مو هم ستاره کړو. دا اوس موږ وکارو خوښ مو څه. دغه بل موږ خوښ نه څه غیر ستاره کوم. ستاره ونه ایسته کوم. اون ستار وښیم. اون ستار په دې معنی چې ستارې نه د ایسته سي موږ ته په در نه لګېږي. خو دغه چې موږ ستاره کړی ومو کاروو خوښ مو هم څه غواړم یو فولډر کې ځای پر ځای کړم. بل فولډر ته یې ولېږدوم محکم یې کړم. د دې کار لپاره به څه کلیک کوئ. درې نقطو باندې به کلیک کوئ. دلته تاسو ته اپشن یې راځي. یا دا چې ته راځې دلته چې کلیک وکړو په دې برخې ته. له دې برخې وروسته هلته دي په نوم د فایل. کله چې فایل ته راسئ هلته دي په نوم د موو ټو فولډر. کولی سئ فولډر کې ځای پر ځای کړئ. ګلالۍ زده کوونکو دا و زموږ نننی لوست. تر راتلونکي لوست پورې مو په لوی الله باندې سپارم. ډېره مننه.